موږ ته ویل شوي چې له سانتیګراد څخه فارنهایت ته د تودوخې د درجې اړولو فورمول په لاندې ډول دی. دلته سی موږ سره سانتیګراد دی، دا مساوي کېږي 5/9 بیا قوس کې اف فارنهایت درجه منفي 38. وایي تاسو پورتنی فورمول بیا له سره داسې ولیکئ چې فارنهایت لپاره حل شي. اوس لپاره دا د سانتیګراد لپاره حل کېږي. دا سی موږ سره څه شی دی؟ دا دی سانتیګراد یا سلسیس ورته وایي سانتیګراد، او اف څه شی دی؟ اف دی فارنهایت. نو په دې شکل کې دا سی لپاره حلیږي د اف له مخې. اوس دا موږ داسې لیکو چې د اف لپاره حل شي د څه شي له مخې؟ د سی له مخې. نو راځو ګورو چې دا موږ څنګه حلو. نو زه راځم دا فرموله بیا دلته لیکم. سی مساوي کېږي 5/9 اف منفي 38. اوس موږ غواړو چې دلته اف یوازې پاتې شي. اف د پاره حلو. نو د خبر ده چې لومړی دغه 5/9 له دې څخه لرې شي. د دې لرې کولو لپاره موږ څه کوو؟ دواړه خواوې د دې په معکوس کسر یا سرچپه کسر کې څنګه کوو؟ ضربو. نو وبه لیکو چې دې سره به هم دلته ولیکو ضرب 9/5 او دې سره به هم ولیکو ضرب 9/5. نو دا به څه شي؟ دا به مساوي شي 9/5 سی، او دا 9 به له دې 9 سره ختم شي، دا 5 به له دې 5 سره ختم شي. دلته به پاتې شي اف منفي 38 سره. اوس راځو دې دپاره چې دلته یوازې اف موږ سره په لاس راشي، دواړو خواو سره 38 څنګه کوو؟ جمع کوو. نو لیکو چې جمعي 38 او جمعي 38 دواړو خواو سره هم جمع کړه. دلته به مساوي شي. دلته به څه پاتې شي؟ دلته په لاس راځي 9/5 سی جمعي 38 او دلته به دا 38 له دې 38 سره ختم شي. ځواب به دلته په لاس راشي اف. نو په دې شکل سره موږ څنګه وکړه؟ دا فورمول موږ بیا له سره د اف لپاره ولیکلو چې دا ځلې اف لپاره حلیږي د څه شي له مخې؟ د سانتیګراد له مخې.